د مړ ارمان په جنازه مې اوږه ستړې شوله لږه شیبه پس مې د زړه درزا ته کېناستمه د پلار په کور باندې مې وینځي غلامانې پرېښي د نواب لورو مخ راغلم تا ته کېناستمه ټوله دنیا مې مني ښه یمه ته څه خبرې زه ګوره داسې سړی نه یمه ته څه خبرې ټوله دنیا مې مني ښه یمه ته څه خبرې زه ګوره داسې سړی نه یمه ته څه خبرې او ما ته تور مه وایه بدرنګه او بې خونده یم خو مخلص صاحب ته دا شعر ډالۍ چې ما ته تور مه وایه بدرنګه او بې خونده یم خو زه خپلې مور ته شهزاده یمه ته څه خبرې ما ته تور مه وایه بدرنګه او بې خونده یم خو زه خپلې مور ته شهزاده یم ته څه خبرې او ته چې راغلی باور دې شه دروغ نه وایم ته چې راغلی باور دې شه دروغ نه وایم درېیمه شپه ده چې نشه یم ته څه خبرې ته چې راغلی باور دې شه دروغ نه وایم درېیمه شپه ده چې نشه یم ته څه خبرې او د خلکو ما اوره راځه زما په خوا کې کښېنه د خلکو ما اوره راځه زما په خوا کې کښېنه زه خو د مینې مدرسه یم ته څه خبرې د خلکو ما اوره راځه زما په خوا کې کښېنه زه خو د مینې مدرسه یم ته څه خبرې او ما ته په ګپ کې چېرته هم د جدایۍ مه وایه فیاض صاحب ما ته په ګپ کې چېرته هم د جدایۍ مه وایه زه به د مرګ په خوب وده یم ته څه خبرې ما ته په ګپ کې چېرته هم د جدایۍ مه وایه زه به د مرګ په خوب وده یم ته څه خبرې او د زړه بازار دی د مردان په شان د خلکو ډک دی د زړه بازار دی د مردان په شان له خلکو ډک دی زه پکې یم او که نه یم ته څه خبرې د زړه بازار دی د مردان په شان له خلکو ډک دی زه پکې یم او که نه یم ته څه خبرې او بهر د ورځې غوندې تاجه رڼاګانې شیندم بهر د ورځې غوندې تاجه رڼاګانې شیندم کور ته چې ننوځم شپه یم ته څه خبرې ډېره زیاته مننه کومه د فیاض صاحب د سلمان علي کاروان د دغه ملګرو د خاص کر د اشنغر د ملګرو د اشنغر خلک په پښتو ادب باندې په شعر باندې ډېر مین دي او ډېر تاریخي خلک دي ډېر وخت پس دغې خلکو ابروز مې یو تاریخ کتو چې د نن نه تقریبا چې داسې 24 سال پس دغه سیټو د مزدور کسان پارټۍ په حصه کې راغلی دی نو دا د فیاض صاحب څنګه چې جهان صاحب ووایي جهان صاحب ته ما ووایي چې د فیاض صاحب مثال داسې دی لکه زموږ په علاقه چې څنګه د عمران مومند او الله دې سر سلامت لري همدغه شانته خلک دې ډېر شي خاص کر چې دا ځوانان زه یې یم او دا ځوانان ورسره کم ولاړ دي او کم په اخلاص سره نو زه دوی ته داد پیش کوم همدغه شانته راپاسې دغه خپل مخلص خلک د خپل د چم د ګاونډ خلک دا سپورټ کوي دا خلک مخکې لاړ شي نو ستاسو د بار بډې ډېر څه وکړي زه به د شعرونه ووایم مننه چې بوډا شي او په خپلو اوږو بار شي چې بوډا شي او په خپلو اوږو بار شي هله بیا د ګناهونو نه قلار شي چې بوډا شي او په خپلو اوږو بار شي هله بیا د ګناهونو نه قلار شي او هغه چاته سړی مه وایه سړیه چې د ژوند د ازمیښتونو نه څوک ډار شي او که ژوندی وي هېڅ ارزښت به دې هم نه وي که ژوندی وي هېڅ ارزښت به دې هم نه وي دا دنیا به پس له مرګه در نظار شي او نن یې پرېږده چې خفه ورپسې نه یې هغه ښکلی چې سبا له درته پلار شي نن یې پرېږده چې خفه ورپسې نه یې هغه ښکلی چې سبا له درته پلار شي او په یارۍ کې غټې غوښې خوړی کېږي په یارۍ کې بهر صاحب په یارۍ کې غټې غوښې خوړی کېږي په وړه خوله به څوک څومره ګنهګار شي په یارۍ کې غټې غوښې خوړی کېږي په وړه خوله به څوک څومره ګنهګار شي او تا جهل ته به په ځان ورته راکېږي چې خپل ښه درته د خپلې غاړې هار شي ډېره مننه تاجه خدای دې دغه شان ښکلې او ښایسته لره ماشاءالله او